هغه قصه به تاسو ته یاد دی د عمرو بن العاص رضی الله عنه چې هغه یو پیر ورته احتلام شوی و په سفر کې یعنې غسل پې لازم شوی هغه غسل ونه کړو تیمم یې وکړو ملګرو دغه خبره رسول الله وسلم ته راورسوله چې یا رسول الله عمرو خو په سفر کې دا قصه کړې ده اوبه وي او ده بیا هم سجل کړی تیمم یې کړی دا هغه غذا د هغې ته چې ذات السلاسل ویلی کېږي نو هغه ورته رسول وسلم ته عمرو تا دا کار کړی وی یا رسول وی څنګه وی یا رسول الله خصم جمع و او دومره جمع و که نه چې زه یېرېدم که زه چېرته غسل وکړم نو کیدای شي مړ شم که زه غسل وکړم مړ به شم نو به تیمم مې وکړو د ملګرو له مې امامتي ورکړه ځکه چې مشر دی رسول صلی الله علیه وسلم ته چې کله دا خبر وکړه بیا ورته دا ووي او ای د الله رسوله وي هغه آیت مې ذهن ته راغی چې الله وایي ولا تقتلوا انفسکم ځانونه مه وژنئ ان الله کان بکم رحیما الله په تاسو مهربانه دی فضحک رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول وسلم دې خبرې سره وخندل او اسم ونیو چې اسم ونیو معنی چې کار دی صحیح دی دا اوس د الله رب العزت مهرباني نه ده که چېرته دلته الله ویلی چې نه لازم به په دې یخو اوبو لاندې اوس خو صحیح د وسایل راوتي د اوبو د ګرمولو خو چې اوس هم بعض علاقې داسې شتي زموږ طرفونو ته پرېږد نورې دنیا ده چې د هغوی سره دا وسایل نشته او دا یخې اوبه دي که دی په بدن ورچوي دا زړه په دیزي ودرېږي دی مړ کېږي د الله مهرباني ته وګوره تیمم دې وکړي بیا یوازې دا نه ده په جورابو په موضوع باندې مسح کول دا مهرباني د الله نه ده سبحان الله زموږ طرفونو ته بعضو دا مسله ګرانه کړې دی په جورابو مسح نه کېږي زه دلته دا مسله نه بیانوم چې څه دلایل دی هغه ما ځان له مستقل درسونو کې بیان کړي دي الحمدلله خو هسې ته دې ته وګوره په جورابو مسح نه کول او د دې نه بیانول خلکو ته چې په دې مسح کېږي څومره دا خلک په مشقت کې ورچي خصوصا زموږ د طرفونه چې کم دي ملک هلته څومره یخي واورې بارانونه سپینګیري درې جوړې څلور جوړې جورابې په پښو کړي مولوي صاحب ورته په دې مسح نه کېږي دا به دی وباسي دا غریب په هغه یخو اوبو بیا پېږي دا به بیا په پښو کوي هغه مهربان رب راته اسانه کړه هغه راته د رسول وسلم په ژبه ووایي چې په دې مسح کېږي او نه موږ پکې خپلې قصې راویستې دي چې زموږ مذهب زموږ کتاب زموږ مولا زموږ علاقه زموږ پښتانه زموږ طرف ته دا مسلې پکې موږ راویستې نه چې په موضوع کېږي په جورابو نه کېږي او که کېږي نو په هغه جورابو باندې کېږي چې اوبو ته دننه نه ځي نو چې اوبو ته نه ځي خو بیا دا موضوع شوې او یا بوټ شو بوټ ته هم دننه ځي نو دا د الله رحم نه دی بیا د مقیم دپاره شپه ورځ مسافر دپاره 3 ورځې 3 شپې دا د الله رحم نه دی بل د الله رحم ته وګوره باران ډېر تیز دی راوتو کې تکلیف دی سیلۍ ډېره تیزه ده څوک ورته راوتی نه شي 2 لمونځونه یو ځای کړه ماسپښین مازدیګر ماښام ماسخوتن دا د الله رب العزت رحم نه دی دا جمع موږ ته د الله دا رحم نه رایې دی چې څومره مهربان رب دی که هغه موږ له د دې مسح د اجازت نه وی راکړی هغه د 2 لمونځونو یو ځای کولو اجازت نه وی راکړی هغه د تیمم اجازت نه وی راکړی څومره به موږ ته تکلیف وی او څومره به سخت وی د دې نه علاوه نور هم پکې د الله احسانات شته خو داسې ما هغه